تازه خبر امریکا نن یو ځل بیا د افغان ځواکونو ملاتړ ته راودانګل. تازه یې پر طالبانو چیرته خونړي بریدونه کړي دي، طالبانو ته یې څومره تلفات اړولي، جزئیات ویډیو کې وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. امریکایي جنگي الوتکو د لومړي ځل لپاره له بهر څخه په افغانستان کې پر طالبانو هوایي برید کړی. امریکایي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد پوځ د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار په ګډون په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله شوي چې له افغانستانه د باندې دي. امریکا د قطر په شمول په خلیج هیوادونو کې ډول ډول جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځان رسولی شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د الوتکې د ډول او د بمبارۍ د ځای په اړه څه نه دي ویلي. په یادونه یې کړې چې په وروستیو څو ورځو کې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو بل چارواکي ویلي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره تر 4 ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي دي. د دغه چارواکي په وینا 2 عملیات د هغو توپونو او نقلیه وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان ځواکونو څخه نیولي ول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.